سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه تیرو څلورو کلونو کې چې کله هم جمهوریت سقوط کړی دی او امارت راغلی دی، دغه کسانو ډالر په صحیح ډول باندې کنټرول ساتلی دی او ډالر چې کله هم پورته ځي خو بیرته یو څو ورځې وروسته یې بیرته راکښته کوي او په یو نورمال حالت یې رانیولی دی او دا داسې ښکاري چې د بلومبرګ د راپور په اساس باندې د نړۍ یو تر ټولو قوي کرنسي دی چې د ډالر په وړاندې یې دا 4 کاله مقاومت کړی دی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې ولې جمهوریت کې دغه ډالر کنټرول نه کېدلو، ډالر هر ورځ کې په مخ په لوړه روان و او امارت چې دی دا 4 کاله کېږي چې ډالر یې پر یو انټروال باندې ساتلی دی، هغه د 80 او د 80 په میانځ کې دی چې کله 65 کله 70 او کله 50 په دغه انټروال کې دی. مګر په جمهوریت کې دا انټروال چې کله کله 80 او 92 90 ته هم رسیدلو. نن په دغه ویډیو کې دغه ټول معلومات په تاسو ته شریک کوم، انشاءالله چې په ډېر موضوعاتو باندې به ستاسو سر خلاص شي. لومړی تر دې چې زه د امارت په سیستم باندې خبرې وکړم، زه باید د جمهوریت په وخت کې زه خبرې وکړم چې جمهوریت کې څه و چې د دومره تجارت او د دومره نړیوالو راکړه ورکړو سره سره بیا هم ډالر هیڅ نه کنټرولېدل او ډالر هر ورځ کې ورکېدلو. لومړی تر هر څه لوی موضوع چې وه هغه د افغانستان بانک کنټرول و. افغانستان بانک په جمهوریت کې پر هیڅ شي باندې کنټرول نه سوی چوي کې. هلته زما ملګري وه، هلته مشاورین وه چې دوی حتی مثلا داسې ملګري هم وي چې دوی د اروپایي ټولنې څخه د دکتورا سند په اقتصاد کې راوړی و، هغه رقم مشاورین وه او حتی نړیوال مشاورین هم ګمارلي وه چې کله هم یو اقتصادي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کېدلو بیا یو نړیوال داسې کارپوهان یې راغوښتل او داسې کارپوهان هم وه چې په یو ورځ کې 1000 ډالر یې غوښتل او په سرنا هوټل کې راتلل هلته او د دغه مرکزي بانک او مالي وزارت کسان بیا تله او د هغو سره جلسې درلود او هغوی به یو طرح ورته جوړ کړه او هغه طرحه بیا وویل چې دا عملي کړه او دغه عملي کېدو سره به یو مشکل حل شي. خبره دا وه چې د دغه نړیوالو مشاورینو سلاکارانو سره بیا هم ډالر نه کنټرولېدلو. ولې؟ خبره دا وه چې کله هم نړیوالو سلاکارانو به تاسو ته ویل چې یاره دا ستاسو پلان په همدغه پلان باندې تاسو مخ ته ولاړ شئ، تاسو افغانۍ په یو لیول باندې ساتل کېدلی سي او که تاسو دغه افغانۍ په همدغه پلان باندې تاسو مخ ته ولاړ نه شئ، تاسو یې نسئ کولی. پلان دا و چې لومړی تر هر څه د مخه مهمه خبره دا و چې قاچاق باید مخې ونیول سي چې قاچاق د ډالرو چې دی دا په پاکستان ته په ډېر لوړه پیمانه باندې کېدلو، په ایران خواته په لوړه پیمانه کېدلو. همدغه تاجکستان د بدخشان د لارې دومره ډالر قاچاق کېدل، دومره ډالر قاچاق کېدل چې بیا وروسته بیا د روسیې د خوا هم هلته مارکېټونه وه. یعنې د افغانستان څه ډالر چې وه دا تله قاچاق کېدل او په ځای باندې څه شی راتله، یو بې ارزښته د پاکستان روپۍ راتله، بې ارزښته د ایران تومن راتله او بې ارزښته د تاجکستان سامان راتله. نو دغه ټوله چې راتله او د افغانستان دپاره دا هېڅ بې فایده وه، ځکه چې موږ په تومن باندې نه سوده چې په نړیوال مارکېټونو کې څه ترلاسه کړو او نه مو هم سوده چې د پاکستاني کلدار په وړاندې د هغه طریق مشبوط کړی د نړۍ سره په اړیکې جوړه کړو. دا لویه ستونزه چې وه قاچاق وه او قاچاق هم چې وو د قاچاق مخه نه نیول کېدله. څنګه نه نیول کېدل؟ ځکه چې هر قاچاقبر چې د ډالرو قاچاق کولو که هغه ایران ته کېدلو هغه که پاکستان ته کېدلو، د هر قاچاقبر و شاته یو د پارلمان وکیل، یو وزیر، یو جنرال او امنیتي چارواکي، حتی په لوړه کې بیخي په هر کې او په وزارتونو کې دا ټوله د هماغه قاچاقبران سره یې لاس درلودل. یعنې د کابل څخه قاچاقبر ته ویل کېدل چې په فلاني ورځې باندې په سرحدي ځواکونو ته موږ ویلي دي چې په فلاني ځای باندې تاسو ته سرحدي سکنر لغوه کوي او تاسو بغیر له سکنینګه تاسو خپل موټر تېرولی سئ او ولاړ شئ د ایران ته دا پیسې انتقال کوي. یا به ویل پر بولدک باندې چې کوم سکنر و هغه سکنر خو بیا بیخي مکمله بیا ختم کړئ، همدغه سکنر به موږ تاسو ایسته کوو. دغه ټوله کارونه چې کېدل د په کابل کې کېدل او د افغانستان بانک یو لویه ستونزه همدا و چې میلیونونه ډالر چې راتله د صرافیانو ته یې ورکوله او صرافیانو ته یې په لیلام ورکوله، په کم پیسو باندې ورکوله. 2 ورځې به هغه پیسې په افغانستان کې وه، درېیمه ورځ به هغه په ایران کې وه. د ایران اقتصاد چې
د 2012 کال څخه چې د 2014 کال څخه چې نړیوال فشارونه پر ایران باندې ډیر سو تر 2020 کال پورې د ایران اقتصاد د افغانستان په ډالر باندې چلیده. هر کال نږدې 2 میلیارډ تر 10 میلیارډ ډالر یوازې ایران ته قاچاق کېدله. هیڅ یو شی نه ویله او بس ځکه چې په دې کې د څو خونخوارو حرامخورو او غلو مشرانو لاسو د هماغه مشرانو لاس په اساس باندې ډالر هم د بازار تله او چې کله هم د یو عرضه او تقاضا خبره راځي چې کله هم یو د یو شي غوښتنه ډېره سوه او هغه په مارکیټ کې نه اوسي د هغه قیمت خو خود به خود پورته ځي او چې کله ته په مارکیټ لپاره ته ډېر شی ولرې او غوښتنه کم اوسي بیا په هغه صورت کې بیخي ارزښت یې کمیږي. نو اوس که راسمه د امارت سره او د دې خلکو سره د امارت سره هماغه د جمهوریت د وخت تحصیل کړي کدرونه دي هماغه کدرونه چې په جمهوریت کې هم پلانونه جوړول او هماغه مشران ته ورکوله اوس هم دې کسان ته ورکوي. دې کسان ته ورکوي دې کسان ته وایي وروره د ډالر مخه ونیسه چې د افغانستان بانک امر وکړي چې ډالر باید قاچاق نه سي د وطن څخه. بیا داسې کس نشته چې په ټولو سرحدي ځواکونو کې داسې یو څوک ووسي چې بیا هلته لاره جوړ کړي او دا ډالر د دې وطنه وباسي. یعنی 10 میلیارډ ډالر هر کال ایران ته قاچاق کېدله او دلته چې میلیارډونه ډالر راتله د پاکستان ته قاچاق کېدله تاجکستان ته قاچاق کېدله. یعنی د ډالرو قاچاق دومره عام شوی چې د کوڅې ماشومان هم په دې باندې خبر و چې فلاني کس چې دی خو موټران کې په فلاني ځایو کې ډالر ځای کوي او دی وړي ایران ته انتقالوي. یعنی د کوڅې ماشومان که تاسو ګوره فراه هرات او نیمروز او کندهار او تورخم او بدخشان او کندوز او دې ولایتو ته تاسو لاړ شئ پوښتنه وکړئ یعنی کوچني ماشومان به هم خبر و چې په کوم ځایو کې کوم کسان ډالر قاچاق کوي. ټول معلومات یې درلودل او داسې عام ډول باندې قاچاق کېدله. اوس چې تاسو اوس چې امارات پیسې ساتلې دي د اصلي لوی خبره دغه ده چې دوی د قاچاق مخه نیولې ده. بله خبره چې وه دا د قاچاق خبره وه. بله خبره دا وه چې په جمهوریت کې ډېر بې پلار او بې مور شان راتله افغانستان ته. یوازې 250 ډوله انرژي په جمهوریت کې افغانستان ته راتله. دا پیسې چې وه دغه انرژیان چې وه دا ټوله د پلشویي دپاره راتله چې خپل پیسې سپینې کړي. دا ټوله هغه غلا او درماران چې پیسې غلا کړې وه هماغه خلکو په همدغه انرژیو باندې خپل پیسې سپینولې. دا 250 ډوله انرژي افغانستان ته راځه مګر افغانستان خپل ښه بهترینه انرژي درلوده مګر بیا هم چې دلته په هر ورځ کې دکان ته تللی وای یو نوې انرژي یو نوې بوتل پروت او چې بیا بل ځای ته تللی وای هېڅ دغه انرژي د رقم نه وي. یوازې په یو دکان کې به یو انرژي وه یو یخچال و د یو تابلو به والې وه او دې به څه کوله یو څو محدودو کسانو ته مثلا په انرژیانې به یې راوړه یو 2000 انرژي به یې راوړه دا 2000 انرژي به یې وړه په یو 10 دکانو کې بس پرېښول عکسونه به یې ونیوله او مالیې وزارت ته وویل چې ما 10 میلیونه کوتې انرژي راوړې دي او دا یې ما خرڅ کړې دي او دومره ګټه ده دا او پیسې به یې وباندې سپینې کړې. دا بې پلار او بې موره واردات چې په جمهوریت کې کېدله اوس په امارات کې دا بې پلار بې مور واردات نشته. د ټولو خلکو پیسې ولاړې کنګل دي څوک نشي کولی چې پیسې سپینې کړي. نو دا ټولې خبرې دي چې په جمهوریت کې بې پلاره بې مورې وه په دې حکومت کې د خلکو هر څه کنټرول کړي دي په دا خاطر باندې ډالر پورته کښته نه کېږي. یوه خبره باید تاسو د اقتصاد له ادرسه باید واورئ چې کله هم غوښتنه او د عرضه او تقاضا خبره چې کله هم غوښتنه پیدا سو په مارکیټ کې که یو څوک وایي چې ماته 10 میلیونه ډالر ماته حاجل پکار دی او تی په صندوق کې ونه لري د 10 میلیون ډالر ته مجبور یې چې بس خپل پیسو ارزښت کم کړي. یعنې ډالر به په لوړه پیمانه باندې ته خرڅ کړي. یو کس راځي او تا ته وایي 10 میلیون ډالر غواړم ته 10 میلیون ډالر نه لرې 15 میلیون ډالر لرې ته مجبور یې چې هماغه داسې وکړي قیمتونه یې لوړ کړي او په مارکیټ کې هم لوړ کړي تر څو دغه څو پیسې چې لرې د افغانیو په اساس باندې تبادله وکړي. اوس چې داسې پیسې ته ډېر ولرې یو کس ته راځي تا ته وایي چې ماته میلیون ډالر راکړه 10 میلیون ډالر راکړه ورته دا د 10 میلیون ډالر دا اوس داسې انتقالوم ورته ولاړ په کوم ځای کې غواړي په کوم هېواد کې غواړي. او دا ټوله دي چې کله عرضه او تقاضا او داسې سوه که تقاضا ډېره سوه او عرضه کمه وه دا خلک هم نشي کنټرولولی
خو دا ده چې د خلکو یو کار یې کړی دی چې د قاچاق مخې نیولی دی او د قاچاق مخې چې ونیوله بیا هېڅوک هم نشي انتقالولی او ډالر به همدغه ډول باندې پاتې ووځي چې هر څومره قیمت یې زړه وغواړي دی کولی شي دوی تعین کړي حتی کولی شي چې ډالر 50 ته هم راوړي خو دا ده چې د ډالر 50 ته راوړل یو په دوه باندې بسته سیستم ته ضربه رسیږي بسته یو مارکیټ ته له منځه ځي بسته هلته ستر تجاران به سقوط سي او ډېر سترې پانګونې به له منځه ولاړ شي دا د ډالر یو په دوه کښته کول او یو په دوه پورته کول دا وړه خبره نه ده دا هر څوک نشي کولی حکومتونه هم نشي کولی یعنی ډېر قوي حکومتونه هم نشي کولی په دې باندې سر باید خلاص شي چې په ډالرو کې ډالر دی که هر شی دی په اقتصاد کې عرضه او تقاضا ده غوښتنه او تولید دی چې غوښتنه ډېره سوه او تولید هم ته ډېر ولري قیمتونه ښه دي او که غوښتنه کمه سوه د تولید ډېر سو ورباندې که د تولید ارزښت کمیږي لکه د فراه هندوانې فراه په یو وخت کې فراه هندوانې په یوه افغانۍ باندې 1 کیلو وه چا نه اخیستل ځکه چې ډېر کرل سوي وه هر کور ته هر چې تللی وای 10 منه هندوانې پرتې وي د فراه څخه راغلي وه او خلکو نه اخیستل اوس که دغه فراوالو هندوانې په هماغه هندوانې چې حدودا 10,000 ټنې کرلې وه که هماغه 10,000 ټنو پر ځای باندې 10,000 ټنه کرلې وای بیا به یو منې په 100 افغانۍ باندې خرڅوله خو دا دی چې عرضه او تقاضا په اساس باندې دوی پیدلی نه دي موږ په ټولو اقتصادي چارو کې عرضه او تقاضا لرو نو د ډالر هم هماغه خبره ده عرضه او تقاضا خبره ده دوی پیسې لري او غوښتنه هم ورته کمه ده چې غوښتنه ډېره سوه او پیسې ونه لري دوی هم نشي کولی کنټرول کړي خو د دوی بیا دغه ښه توب دی چې مدیریت شته قاچاق مخه نیول سوې ده د وطن څخه پیسې ته ډالر نشي ایستلی او چې غواړي چې وباسي ته باید مکمل راپور ورکړي چې ته تجارت لري څه لري دا ټول معلومات باید ورکړي لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې چې کله هم یو کس غواړي چې ډالر د هېواده وباسي یا یورو د هېواده وباسي هغه به ټول راپور ورکول چې وروره ته دا پیسې چې باسي برته دا پیسې باید ته راوړې داسې نه دی چې دا پیسې ته چې ستا دي بس ته یو څه هر ځای یو څه ساژه وغواړې یا په دې وطن کې تجارت کړی دی او که ته ځې بل هیواد کې پانګونې کوي حکومت د افغانستان حکومت په هماغه پانګونې کې هم ستاسو سره شریک دی لکه اوس چې امریکا ده امریکا وګوره مکډونالډ دی KFC ده او دا بلا کمپنیانې دي چې کله هم دوی په نورو هیوادو کې برانچونه خلاصوي او هغه پیسې به مجبوره دي چې امریکا حکومت ته هم پکې ګټه ورکړي دغه کار هغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم همدغه و ورکه ته ځي پانګونه کوي ته $1,000,000 د دې وطنه باسي بیا به ته هلته په دوبۍ کې اماراتو کې ته ځي که ترکیې ته ځي که هر ملک ته ځي که هلته پانګونه کوي ته باید خپل راپور کلنی راپور چې هلته د مالیې وزارت تایید کړي اوسي یعنې زه د مثال په ډول باندې امارات کې زه تجارت شروع کوم اماراتو چې کله هم زه تجارت کوم آخري که هر کال کې دی او یو تفتیش د یو اډیټ دی د مالیاتو تصفیه ده هماغه دولتي راپور به ته افغانستان ته ورهاستی چې کله دې افغانستان ته ورواستلو د افغانستان حق به هم ورکوي او کې نه ورکوي بیا ته نشي کولی دا تجارت وکړي اوس خو بس بې پلاره بې موره سیستم دی څوک هر څوک چې دی شی وغواړي پیسې د افغانستانه باسي او هر ځای چې وړه پانګونه کوي او دې ملت ته هېڅ هم نه ورکوي هیله مند یم چې په دې موضوعاتو باندې یو څه سر خلاص شوی اوسي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ